أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورة المؤمنون شروع کی د دې سورت په دینوم کې ظاهرا یو نحوی سوال دی. سوال دا دی چې د سورتو مضاف ته مؤمنون د مضاف الیه، نو دلته خو مضاف الیه مجرور نه دی ځکه چې مؤمنون جمع د حالت رفیع په واو نون سره دی، نو دا خو مرفوع دی. دا د څه په کارو چې سورۃ المؤمنین د دې جواب دا دی چې دا المؤمنون د دې سورت عالم جوړ شوی او نحو کې یو بل قانون دی چې اول اعلام لا يتبدلوا ولا يتغيروا. اعلام هغه نه بدلیږي نه پکې تغییر راځي، دیو جن ام تقسم مؤمنون ویل کیږي او اگر کدا مضاف الیه په ترکیب کې واقع. مخکې صورت سره اداره بته چې مخکې په سورته حج کې بیان د عذاب عظیم او شو چې زلزلہ ده، اوس بیان د هغه صفاتو ذکر کیږي چې نجات د زلزلې نه پیسړی ته حاصل شي. دویم رب د سورته حج کې اوصاف او اعمال د مشرکانو ذکر شو. دی سورته مؤمنون کې به اوصاف د مؤمنانو. دریم رب د چې په سورته حج کې ردم په شرک فعلی، او اوس په دې صورت کې رد ده په مبدا د شرک فعلی باندې چې هغه شرک فی البرکات ده. څلورم رب د چې سورته حج کې او فرمایل چې ولکل امه جعلنا منسکا، او دلته به وایي چې کل حزب بما لديهم فرحون. او بل رب د چې په سورته حج کې بیان د حج وشو، نو دې صورت کې اوس هغه صفات ته حجاج کرامو ذکر کیږي چې حاجیانو ته پکار دي د صفاتونو ځان کې راولي. رب تیسمی داده اجعلنا اصحاب الجنة الیک مثل سائر المؤمنین الکاملین. یا الله من حج والا جوړ کتا ته پشان د نورو کاملو مؤمنانو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله چې زیات مهربان او خاص رحم کوونکی دی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دې کې ذکر د صفاتو د مؤمنانو دی، او دا کوم لس صفات چې دین ورستو شروع کیږي د مؤمنانو لس صفات په حدیث کې راغلي دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبه چې کله وحی نازلې ده، نو هغه به د نبی له صلوات و سلام مخ کې دسه معلومېدل لکه هغه د ویون کدوی نحله، لکه هغه د شاتو د موچو بنان د یو ګونګار به اوریدل کېدو چې کله به رسول الله ته وحی راغله. و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی نازله شو، یو سات تیر شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی مسله فراغت وشو، نو قبله ته مخامخ نبی له سلام مدرید ولسونه پورته کړه او دا دعای ولستل چې اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا. یا الله زیتک کما وېما مونږ ته عزت راکا مونږ سپکاوما، یا الله مونږ ته خپل بخشش راکا مونږ محروم وما، یا الله مونږ غره کوم باندې بل څو غره کوما،
منګ راضي کو ته منګ ناراضي شه. به پس د دین نبی علیہ السلام فرمایل لقد انزل علی 10 آیات ما تل سیتون نازل شو من اقامهن کدا ای الله سیتون چا قائم کړه دی باندې عمل اوکے دخل الجنه نو جنت ته ورش. بیا شروع کړه تلاوت شروع کې قد افلح المؤمنون اخره پوری قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دي مؤمنان الذين مؤمنان کسان یو فی صلاتهم خاشعون چې دوی په خپل منځونو کې عاجزي کوي. نو افلح کامیابی دوته وي. امام قرطبی لیکلی دي دا معنا ده چې افلحوا بما طلبوا ونجوا مما هربوا. کامیاب شو چې څه طلبول او بچ شول د شي نه چې تختید. الذين هم في صلاتهم خاشعون خلق دي مؤمنان چې هغه په منځونو کې عاجزي کوي. خشوع څه ته وایي؟ مدارک لیکلي دي چې خشوع معنا د صرف الهمت وجمعه للصلاه والاعراض عما سوا. خپل همت متوجه کټول او خپل اراده مانځتا او د دین سوا د نور شیزونو نه اعراض وکړه. او حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمای اول ما رفعان هذه الامه الخشوع. ورنبه چې د دې امت نه پورته شي نو هغه د خشوع صفت ده. خلق به عبادتونه کوي او جزیه پکې نه وي. بیا مفسرین کرام لیکلي دي چې خشوع فرض ده په مانځ کې. اگر که په یو جز کې یعنی کلهګه حسم د مانځي خوستا پکې خشوع عاجزي پکار ده. البته احاطه په ټول مانځ کې د خشوع دا فرض کنه د چې بیا خو د چي شامونځم نه سې کیږي ځکه چې او خشوع صفت ته قلب دی. یو سړی په مانځو ولاړو او په مانځ کې ډېر مختلف حرکات لاسونه خوځو او کله ګیره باندې لاس وها کله په یو ځای بل ځای. عمر فاروق فرمایل ویلو خشع قلبه لخشع جوارحه. وی کده دې سړی په سره کې عاجزي وي نو د اعضاء کې به او پاندامونو کې به عاجزي وي. نو عاجزی دا مانځ کې خشوع نو دا د مانځ د قبولیت لپاره دا مهم جز دی. نو د مؤمنانو د صفات تیر بل دا چې الذين مؤمنان کسان یمن الله موردون چې دوی د بفیدی چیزونو نه اعراض کوي مختنی غړي. لغوت شی دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او ضحاک رحمه الله وی هو شرک وی لغو شرک دی. شرک دا خوشی بی پیدی سیز دی. د مومن صفات دا دی چې لغو نه با اعراض کوي. یعنی شرک نه با اعراض کوي. امام قرطبی لیکلی دی چې لغو پدې کې معاصی او غنا دمتو او ټول ګناهونه شي دي دا ټول په لغوه کې داخل دي. مورزون اعراض څه ته وایي؟ امام رازی کبیر کې وایي د بے فائدې چیزونو نه اعراض دا معنا چې به الله يفعله ولا يرضيه ولا يصاحب فاعله. نه بدابت کارونه کوي نه به خوشاله او نه به د بدکاری سړی سره انډیوالی کوي. بل صفات دا دی والذین هم للزکات فاعلون. مؤمنان خلک دي چې دوی زکات ته پر کوون کړي. زکات خو یو مشهور معنا ده چې زکات ورکوي نو خو په دې ځای کې داسې معلومیږي چې د زکات نه تزکیه مراد ده. یعنی تزکیه د نفس. لکه دا خبر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کوي کچيري زکات نه زکات مالی مراد ده چې پکاره چې ولذین هم لزکات مؤدون زکات ادا کوي. خپلته فاعلون ویلې دي. نو دا معنا چې کسان دي چې د خپل نفسونو د پاکوالي لپاره کوون کړي یعنی خپل د نفس تزکیه کوي. بل صفات ده ولذین هم لفروجهم حافظون. او مؤمنان هغه کسان دي چې د خپل عورتونو د لپاره ساتون کړي. خپل عورت ساتي یا دا معنا زنا نه کوي
یا د کشف عورت نه ساتي لڅي نه ځکه چې د عورت پټول فرض دي الا علی ازواجهما مگر پخپلو بیبیانو د دوی باندې او ما ملکت ایمانهم یا چې مالکان خلاصونه د دوی ځکه چې د انسان عورت دا پټول فرض دي او خود خپل بیبی نه خونه یا د خپل دین زینا فانهم غیر ملومین یقینا دوی چې دین نه ملامت کړي شوی په دې کې ملامتیا نشته دا ځکه د شریعت طرف اجازت ده فمن بتوا وراء ذالک چا چې ولټو سوا د دینا سوا تشه یعنی سوال ازواج او لما سوا د خزونه او سوا د وینځونه بل لار لټي د ځان د پاره د عورت خلیق ولو فاولائک هم العادون نو دا کسان هم العادون دا حد نه تیریدون کی دي یعنی که د خپل بیبیو د وینځنه خپل او څوک بل څه لټي نو دا کسان د حد نه زیاتې کوي نو خپل او شی دی نو بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها با ویلي داغه نه چا تاسو کړو په حق ته متاکي د دې آیات نه حرمت متعیم ثابتېږي متعی غنی کوي چې موقته لکه شیګانی کوي نو بیبي عائشه رضی الله عنها چا تاسو کې چې نکاح د متعی شته هغه ورته ویلي بیني و بینکم کتاب الله راځي زما استاد سمجھ کې د الله کتاب دی نو په دې آیات استدلال پیش کې چې فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون و دینه معلومیږي چې متعی نکاح حرام ده ځکه چې دا په وراء ذلك کې ده کنه ځکه چې متعی نکاح کې خونه هغه عقد زوجي او نه عقد یمینی دا خبره امام رازی کبیر کې ملي کړی دا دا لکم په دې عدوان کې استمناء بالیدم داخله ده استمناء بالید دی ته وي چې یو سړی د خپل موټی نه خپل لاس نه په خپل عورت باندې وهي او د دینه یو فایده وچتای نو استمناء بالید او خپل لاس باندې د ځان نه یعنی نو منی خارجول دی دا شی هم د دینه حرمت ثابتېږي او ځکه چې حدیث پاک کې راغلی علیه السلام فرمای ناکح الید ملعون څوک چې د خپل لاس سره نکاح کوي یعنی د لاس سره نکاح اندامانه ده چې د هغه په واسطه سره ځان نه او به خارجي دا سړی ملعون دی ملعون او د سعید ابن جبیر رضی الله عنه سراج المنیر خطیب شربینی قول نقل کړي وی چې سعید ابن جبیر به ویلي عذب الله امه كانوا يعبثون بمذاکیرهم یو قوم الله تعالی په دې تبا کړو چې هغه په خپل هغه ذکرونو باندې عباس کول عباس اندامانه د چې په خپل لاسونو باندې یاړه ولاړه ول ځان یو بخاری جوړ رب عذاب کړو امام قرطبی لیکلی دی وې ځنې خلق امام احمد بن حنبل رحمه الله ته د دې نسبت کوي چې داغه پنيز خو استمناء بالیت جایز ده داغه خو ویلی امام قرطبی سی وې دا خالص پاغه چا بهتان تړلې او هو منها بریونا او امام احمد بن حنبل د داسې خبرونه پاک دي تفسیره المانی لیکلی دی د دعات فاولئک هم العادون د پاسا ويدخلوا ما وراء ذلك الزنا وې په دغه کې چې الله وې سوا د دین تاسو چې د خپل خزو د وینځونه خپل او ته تاسو طلبوي دا زیته دي نیم روح المانی وې داخل د پدې کې زنام لواتتم لواتت چنر د نر سره لواتت کې دام پکې داخل دي و مواقعات البهائم مما لا خلاف فيه او دا رقم ته د څارو سره لکه ځنې داسې کما کلو ظالمان خلک چې د څارو سره هغه دغه کوي دا با اصطلاح زنا کوي او خپل دغه خواهش پوره کوي نو دا ټول په دې کې داخل دي چې دا ټول حرام دي تفسیر مدارک هم لیکلي دي فيه دلیل علی تحریم المتعه والاستمتاع بالکف لاراده الشهوات والذین هم لاماناتهم بل صفات د مؤمنانو هدا دي چې دوی د خپل امانتونو د پاره او عهدهم او د خپل لوزونو د پاره راعون رعایت کوونکي او لحاظ کوونکي دي
والذین بل صفات د مؤمنانو دا دی چې هم علی صلاتهم په خپل منځونو باندې یحافظون همیشواله کوي. مخکې بیان د خشوع د منځو او دلته مواظبت دی، ځکه سراج المنیر دی یحافظون د پاسه لیکي چې یواظبون همیشواله کوي. اولئک هم الوارثون، دا له صفات مؤمنانو تیر شو. الله وی دا کسان چې دي هم الوارثون، هم دوی حقدار دي. ایتی شي حقدار دي الذين يرثون الفردوس، چې دوی به وارثان د جنت فردوس وي. هغه وسط جنت اعلی جنت ته مخکې مې بیان کړو. هم فيها خالدون، دوی به پاغي کې همیشه وي. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. دین وروسته بیان د دلایل عقلیه او سته او د شپږ قسمه دلایل به ذکر شي د رد شرک لپاره او د دعوی د توحید لپاره. او د دې مخ کې سره دا رابط دی چې انسان د جنت تتلل دا ګوره د دې صفاتو په برکت سره دی. او کدا صفات درکې نه نو تش خپل ځان ته وګوره ته تیشي نه پیدا ہے، ته خو د ډېری پلیتوبونه پیدا یغه خو سبب د دخول د جنت نه دی. سبب د دخول د جنت دا اوصافی هغه مادح دی. ولقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړی د موږ انسان الله من سلالتين، دنه چور شوی خټینا، من سلالتين دنه چور شوی، من طين خټینا. سلاله دي ته وای چې دا خټه سړی په موټي کې ونی شي زوري کې د دې ګوتو په منځونو کې چې تنه کمی او خټه راوځي دي ته سلاله وای. دلته مقصد دا دی چې د آدم علی السلام د پاره لا پاک خټه خمیره کړي وا په واسطه د ملائکو، او هغه خمیره خټه داسې و چې لکه موټي کې ونی شي نو بیا د دې موټي د دې ګوتو په منځونو کې اوږي په زور سره آیته نه چور شوی وای. ثم جعلناه نطفه، اوس دې کې انسان نه آدم علی السلام مرادو ټیک دا خو خټه نه پیدا و. د آدم علی السلام د نسل یعنی د بچو سلسله څنګه ده نو ثم جعلناه نطفه، ثم جعلناه یعنی ثم جعلنا نسله د سی برته لگا بیا موږ ګرځولې د نسل د آدم علی السلام نطفه. دا نطفه چې منسوب دی په نزد د خافض سره منسوب دی، یعنی دا معنی چې ثم جعلنا نسله عن نطفتنا، په خپل آدم علی السلام خود نه چور شوی خټه نه پیدا دی. آدم علی السلام د نه چور شوی خټه نه پیدا دی او د نسل هغه د نطفینا ثم جعلنا نسله. نو دی کلام کې سنت استخدام دی. طالبان سنت استخدام پیژني چې کله کله په اسم ظاهر سره یو شیطان مراد شي، په ضمیر سره بل شي. لکه مخکې انسان نه په خپل آدم علی السلام مراد شو او په ثم جعلناه کې د هو په ضمیر سره تنه هغه د اولاد مراد شو. ثم جعلناه بمنغر زول نسل د آدم علی السلام نطفه د نطفینا فی قرار مکین، په هغه زید قرار کې مکین مضبوطه مراد تنه رحم دی. لکه مدارک لیکلی دي ثم خلقنا النطفه، دا خلقنا په معنا د صیرنا سره دی. بیا مو الله وی ګرځولې دا نطفه علقه ټینګ وینا، فخلقنا العلقه او بیا مو پیدا کړی دا وینا مضغه، یعنی بیا مو ګرځولې دا وینا مضغه ټوکړه د غوخي، داس یو پوټه د غوخه ته نه جوړ شوی دی. فخلقنا المضغه عظاما، بیا مو پیدا کړی په دې پوټه غوخه باندې اډو کې، فکسونا العظام، او الله وی بیا مو ورغشتي دی اډو کې ته لحمن غوخه. دا د انسان د پیدایش تاریخ دی. ثم انشأناه، الله بیا مو پیدا کړی د انسان خلقنا خراب په پیدایش بلکې. فتبارك الله، پس برکات ورکون کې الله دې احسن الخالقین، چې خيسته شکل ورکون، خيسته د شکل ورکون کو نه دی. احسن الخالقین سمانا خيسته د شکل ورکون کو نه دی، یعنی احسن المصورین. دا ځکه چې دلته د خالقین که په خپل معنا والی به خدا معنا چې الله پاک ډیر خيسته د پیدا کون کو نه دی، نو بیا خو احسنو څخه د اسم تفضیل د معنی دار او چې الله پاک احسن خالق دی او نور څوک هم خالق شته نه. دلته خالقین معنا مصورین. تصویر د دنیا کې څومره خلق تصویرونه جوړي، خو الله چې کوم د انسان تصویر کړی دی
دا بهترین شکل دی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، او به بتا سو پس دین چې مړ کېږي. ثم انکم یوم القیامت، او به بتا سو د قیامت پر ورځ باندې چې تبعثون دوباره را پورته کولې شي. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، یقینا الله موږ پیدا کړی دی پورته تاسو نه ولاره. د سبع طرائق نو اسمانه مراد دي، خو طرائق ځکه ورته وایي چې د ملائکه لارې دي، نو ملائکه په کې زیرازي. وما كنا عن الخلق غافلين، الله مونږ نه یو د دې مخلوق نه غافلین، نه خبر. خلق په معنا د مخلوق سره دی، مصدر په معنا د مفعول. وانزلنا من السماء ماء، الله مونږ را نازل او د بر طرف نه وبد باران بقدر په اندازه باران الله وري. فاسكنناه، الله وي به مونږ او سعود او بد باران پاتې کویا. اسكنناه سراج المنیر معنا کوي فجعلناه ثابتا مستقرا، بیا منگو سو پاتی کو دا په دې زمکه باندې. و ان علی ذهاب به لقادرون، الله و یقینا منګه په چولو د دیو بو باندې قدرت لرو، بس توبه مالا وچی. فانشانا لكم به جنات، الله منګه پیدا کو په دیو بو سره به تاسو ته باغونه من نخیل د خرما او عناب او دانګورو، تاسو د پرفیها په دی باغونو کې فواکه کثیرتن میوه ډیری وي، او منها تاکلون دا نه تاسو خورئ. وشجرة تخرجو، د دې شجرتن نمخ کې فعل پټ دی. انشأنا شجرتن، انشأنا شجرتن، او موږ پیدا کو تاسو ته یو ونه. دې ونې نه مراد زیتون دی. ښا کومه ونه مراد ده؟ زیتون. تخرج روزي من طور سینا، دا غر خایستانه یا غر شیننا، په تکشن غر کې زیتونونه راوځي. او تنبتو به دهنه، تنبتو راټو کوي دا ونه به دهنه، بی په معنا د معاصره ده. ښا تنبتو به دهنه راټو کوي چې د مع دهنه، تنبتو راټو کیږي دا ونه به دهنه سره د تیلو. تنبتو دا ونه راټو کیږي به دهنه سره د تیلو. وسبغن للآکلین، او ترکاری د پاره د خورونکو دا. د زیتونو تیل دا ترکاری او ډیر صفا تیل. نو تنبتو دا معنا شوله چې دا ونه را ټوکیږي مع الدهن. د زیتونو تیل یو خدا تیل ډیر سوچا تیلی، بل را فرمایي چې سبغن للآکلین، ترکاری پخکړې نیمګولې شی ورته وي د خورونکو د پاره دی. او ابن کثیر یو حدیث را نقل کړی دی، مالک ابن ربیعه رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله سلام فرمایلی کولو زیت ودهنوا به، اے خلکو زیتونو تیل خورئ او تاسو په خپل ځانو وختم غوړوي. فانه من شجره مبارکه، علیہ السلام فرمایي دا ډېری برکتناکي ونی دي. د دې وجنه کوم خلق شي د کولېسترول بیماری لري، دا د وینې چربي، نو هغه د زیتونو تیل خوري، خو چې صفای ملاوټ پکې نه، ځکه چې د زیتونو تیل هغه تیل دی چې دا د کولېسترول څخه خالی وي. وان لکم لا فی الانعام، او تاسو د پاره پڅارو کې لا عبرتن خامخا عبرت ته. نسقیکم الله موږ کو پتا سبحانه مما فی بطون یا چې د په خېټو کې دی پای شوده، ولکم تاسو د پاره پدې کې فیری لري دي، او د باج داغې نه تاسو خورئ. باج زکه منها چې څاروي خود اډو کو سره څوک نه خوري، خو غوښه خوري. وعليها پدې څارو باندې په وچا کې، وعلى الفلك او په کشتیو باندې تحملون، سورولې شي تاسو په کشتیو کې، په سمندر کې او په سارو باندې په وچه کې تحملون، سورولای شي. دا تحملونی مجهوله صيغه ویل دي کې دي ته اشاره ده چې عام طور سره انسان چې یا په سورلې کې یا په کشته کې یا په آس باندې سوريږي، خو اکثر یا بیماری یا عاجزي، نه چې بیماری یا عاجزي نو په سورلې کې سوريږي کنه، نه تحمل خو بل څوک به سوري، بل څوک به سوري، نو مجهوله صيغه شوا. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، د دې جن ورسته بیان د دلایل نقلیه سته وره، شپږ قسمه دلایل نقلیه: نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام. د دې ټولو اخر کې د عیسی علیہ السلام نه
دلائل نقلیه په څه شی باندې؟ په اثبات توحید او رد شرک باندې. الله یقینا موږ لګلو نو علی السلام خپل قوم ته ورته ویلی و زما قوم بندگی خاص کی ولا تا نشته حقدار د بندگی تاسو غیر د الله نه تاسو ولید الله نه یریږي یا ولی ځان د شرک نه بچ کوي. ویلی ورته مشران وای کسانو چې کفر کړو د قوم د نه ما حاضر خونه دی مګر یو بشر دی تاسو په شان دی. دا خواغه یو مشهور سوال دی چې مشرکانو به د هر پیغمبر په باره کې کول چې دا خو بس بشر دی بشر او یرید ان يتفضل علیکم غواړي چې پتا سو باندې غورواله پیدا کی و تاسو نه ځان غوړه کوي. یعنی د دې کافرانو مطلب دا و چې بشریت او نبوت سره منافی دي. ګوره طالبې د مدارک او سراج المنیر ډیره وا عجیبه خسته نکتلی کړي هغه لیکلي دي وای دا کافران دومره بیوقوف خلق وو کافران وی والعجب انهم ردوا بالالوهیه للحجر ولم يرضوا بالنبوه للبشر. عجیبه نکتلی کړي دا وی عجیبه خدا ده چې کافران په الوهیت کاړی ته راضی وو چې کاړی ته به ویلي بوت ته به ویلي دا زما رب دی دا زما الہ دی. دوی کاړی ته په الوهیت راضی وو خو ولم يرضوا بالنبوه للبشر او بیا په نبوت باندې بشر ته نو راضی چې بشر نو ولی نبی شي بشر نو ولی رسول شي. په کاړی ته په الوهیت راضی وو او بشر ته په نبوت نو راضی. دا سی بیوقوف خلق وو. ولو شاء الله کالا په غوښته ویل انزل ملائکتن. د دویم سوالو ویرا نازل کړي به الله پاک ملائکه ما سمې نامنګ نه دی اورېدل به هاذا د ارسال د بشر رسول فیا باین الاول اولین پلارانو زمون کې مخ کې نه یو ایمن په مخ کې نه پلارانو کې دانه دی راغلی چې بشر دیملا چې ته رسولي. دا درې متر سلورم دا ان هو دانه دی مګر یو سړی دی په د باندې لیوان توب دی بس اخیری فتوا خدا شوی د لیوانې فتربصوا به انتظار او توبه سه حتا حين تر ټیمه پوره. ندا ګور یاد ساتي همیشه د پاره چې کله حق څوک بیانې ندا سي فتوی به ور باندې لګيږي سیابه د لوګانو ټاپي به ور سره او په حق پرست باندې به لګي. جادوګر دی به وای نه دا خو بس د لیوانې دی کله وې دماغ خراب دی. یې سړی دا خبرې د لیوانیانو د جادوګرانو نه دا قران د الله کتاب دی دا هر څوک نشي بیانولې او کنه هر څوک دی را پورته شي په جمعات کې دی ځکه کینی یو دوه کس خو دی ورته کینی کنه ځکه خو بیان کا خسته بیان کا کینه وزن ته یو دوه کس یا ته یو درې کس خو راواخله ته هم کینه د تکلیف وباسه ډیر خپل بیان کا. دا اسانه خبره نه ده خو خپل بیانوي نشي او چې بل څوک بیانوي نو جادوګر لیوانه بے مذهبه فیدانی بس فتوی بلګي. الله پاک سبحانه و تعالی دې در سره هغه څوک چې کوم د الله پاک دربار کې تاسو لایق. قالو ویلنو علیہ الصلوۃ والسلام رب انصرنی ورب زما امدادو کړه به ما کذبونی دا خلق مال دروژن وای. روح المانی د انصرنی معنا کړي اعنی علیهم ربانو زما مدد وکا وجدای چې ته چا خلی ته کورې جوړې څه خلته ورته ته خبرې کوي چې وسړی انو دا خدای الله کتاب دی تبه د الله کتاب وحی بیانې دا د وحی پوری بلګيږي. د جواره خلاف بنه کوي د زناکارۍ خلاف بنه کوي د بل شي صرف د قران خلاف وکړي. حیران بشي چې وسړی انو دا قران څه نقصان ته ترسولې د خدای الله کتاب دی د خدای الله د طرف راغلی دی او دا د یو بیکاره کتاب هم نه دی چې دی کتاب کې څوک دروغ وایي او ناشتي ورته الله دا خو معجز کتاب دی یقینو که چې زناور د نه جوړ کې زناور دی کې باندې څوک د ځانه خبره وکي یا دروغ. دا خو ته د پښتو کتاب نه دی نه د انګریزي کتاب دی. یو سړی به شپږ غنټې ناشتي او د الله کتاب کې به داسې خبره وکي چې د ځانه الله یقینو که چې مسخه کې رب زناور ته نه جوړ کی دی کې به هغه څوای چې تفسیر لیکلی او کني نو الحمدلله د الله په فضل منګ بدی کې د ترکیب خبرم نه کوو مګر هغه د تفسیر په حواله کو لا پزید دي چې تفسیری کو تفسیر خو منګه هغه حواله داسې مضبوطه ورسره یاد کړی چې په یاد مزدی الحمدلله. فاوحینا الیه الله منګه وحی وکړل نو علیه السلام ته سنایل فولکا تر جوړه کا کشته به اعیننا زمنګ د نظر لاندې او وحینا او زمنګ په خودنه باندې فایزا جابرنا کله چې راشي عذاب زمنګ وفارت نور او خټ کېږي تنور فصلک فیها ور داخل کپدې کېشته کې من کول زوجین اثنین د هر قسمه جوړو څخه دوا واهلک
او خپل اهل پکې سوار کا الا من سبق مگر هغه څوک مسور او چوڑان دي شوی د پاوی باندې فیصله د دوینا ولا تخاطبنی او تاسو مونږ کې خبرې مونږ کې ما سره په بار دا کسانو چې ظلم کړی دی یقینا دوی بغیر کېدل شي کله چې ته برابر شي او ما کڅو چې تاسو سره دي کېشته کې نو دا الفاظ بو الحمدلله الذي صفاتنا د الوهیت الله لري نجانا من القوم الظالمین چې مونږه بچو د قوم ظالمانو نه وقر رب انزلني اویا نوح علیہ السلام تعالی وی چې ورب انزلنی ما نازل کا منزلن مبارکن دا منزلن یا مصدر میمی او یا ظرف صیغه شي خو مصدر میمی دی رحمل معنا جوړیږي من نازل کا انزالن مبارکن پنازل دلو برکت والا سره چې کشتینه کی وضو نو برکت سره نازل کا یعنی خیر و برکت را سره شامل حال وګرځوا دیو جن مدارک روح المانی لیکلی منزلا مبارکا اتسبب لمزید الخير في الدارين وانت خير المنزلين یا لا پاکت غرد کزون کو نه نازلون کو نه ان فی ذلک یقینا پدې قصه کلا آیات عبرتون دي و ان كنا لمبتلین یقینا من الله امتحان کوون کیو ثم انشانا والله من پیدا کې من بعد هم د دین اورستو یې نه نوح علیہ السلام نا قرنن اخرین قوم بل دا قرن اسم جنس ته نو شامل د ټولو قومونو ته فارسلنا فيهم رسولا منهم راولي ګلو الله وي موږ په دې کې رسول منهم د دوی د جنس نو و دې کې مفسرون اختلاف دي چې دا رسولا منهم کې دلته د رسول نه کوم رسول مراد دی ورته نوم نه دی اخسته ښا یو قول دا چې د دینه مراد هود علی السلام دی لکه دا د دینه ظاهر نه معلومیږي چې عام طور سره قران کې د نوح علی السلام پسې د هود علی السلام قصې دیم قول دا چې صالح علی السلام دریم قول دا شعیب علیہ السلام څلورم قول دا چې لوط علیہ السلام خو په دې کې دا د ظاهر نه د چې معلومیږي چې دا د هود علیہ السلام قصه د رسول نه مراد هود علیہ السلام دی ځکه چې د نوح علیہ السلام پس اکثر هود علیہ السلامي خو وروسته بیا په دې کې د دوی خلکو د عذابولو په باره کې راغلي دي چې په دې باندې موږ صیحه راوسته فاخذتهم الصیحه نو صیحي ولا عذاب خو په عادیانو نو راغلي هغه هوا مسلط شوی و نو بیا معلومیږي چې دا د صالح علیہ السلام یا د شعیب علیہ السلام قوم دی او رسول نه یا صالح علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام مراد دی ان عبد الله خلق بندگی وکړه تاسو او الله تنشتا تاسو پر حقدار د بندگی غیر د الله نه فلا تتقون تاسو ولې ځان نه ساتي شرک نه ویلي مشرانو د قوم کسانو چې کفر کړو الذين كفروا د بیان د مرض شو چې مریضان خودینو ځکه چې سړی کافر خو مریضي وکذبوا بیاات بلقاء الاخره او تکذیب کړو د ملاقات اخرت واطرفناهما دا او سبب د مرض دی چې دا نو ولی کفر تکذیب کو سبب یې څو سبب د مرض اوس بیانې الله وی شمنګ عیش پرستی ور کړی و د ته په ژوند دنیوي کې امام قرطبي وی اطرفناهم ای وسعنا علیهم نعم الدنيا مونږ له د دنیا د غنیمتونو لک پرخه کړی و دا سبب د مرض ما هاذا الا بشر مثلکم نو دوی ویلې دا خو نه دا ما هاذا د قال مقوله ده نه دی دا مگر یو بشر دی تاسو په شان دی ته وی اثر د مرض هغه مرض اثر په ښکارش په پیغمبر باندې غلطه فتوا ولګوله او یعنی د دوی په ذهن کې غلطه و دا خو بشر دی نو بشر خو رسول نه یا کولو دا خوري مما تا کولون نه نشتا سو خوراکوي او یا شربو داس کی مما تا شربون نه نشتا سوس کوي ولین طاعتم بشرن او کتا تابعداري وکړه او خبره مومن له بشر مثلکم چې تاسو په شان دي انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به دی وخت تاوان والای اے بشر خبره ونه منای هغه مفسر ابو سعود یو عجیب عبارت لیکلی دی و انهم ابو اتباع مثلهما وعبدوا اعجز منهما ودا جبه کما کل خلقو دوت یا باو انکاری کولو د تابعداري د مثل خپل ودام زمنګ غونې بشر دی او منګم بشریو نه د خپل مثل تابعداري نه انکار کو وعبدوا اعجز منهم خو به عبادت هغه چته کول چې د دوی نه بم ډیر عاجز او چکاړي دي نو کاړي خو ته عاجز دی کنه ایعدکم ایا وادي کوي تاسو سره دا پیغمبر انکم چې تاسو به زامتم کله چمړ شوی کوم ترابن خاور شوی وازا منډو کینکم لمخرجون نو تاسو به دوباره راوېستل کېږي هي هاتا لری دا اسم فعل په معنا د بعوده لری دا هغه چې تاسو سره وادي کې دي شي ان هي نه دي دا ژوند مگر دغه ژوند دنیوي دي
دنیا من نزدې مگر دغه ژوند دې زمنګ د دنیا د نزدې ژوند دې نموت و نحیا بازي مړ کیږو بازي ژوند کیږو نموت و نحیا کده سیمانا کوا بازي مړ کیږو بازي ژوند کیږو لکه مشران مړ کیږي کشران پیدا کیږي وما نحنو من غنیو بمبوسین چې دوباره برا پورته کړې شو ان هو دانه دې مگر لا رجلون د سړی دې افترا علی الله کذبا جوړی دی پالا باندې درو وما نحنو له بمؤمنین من غنیو دل ایمان راوړون کی قال ویلی ا پیغمبر رب انصرنی ور بزما مدد وکړي بما کذبون فسود دې زما تکذیب کوي قال ویلی الله پاک هم قلیلن نو پس دلګي مودین له یسبحون دې به ګرځي نه دي من پخیمانه فاخذتهم الصيحه ونول داخلك چې دغه شغې تیزی بالحق بالعذاب الحق اگر رښتونی عذاب راونیو فجعلناهم الله وګرځول موږ دوی قصان تور شوی بوس داسې مو میده کړو لکه تور شوی بوس فبعدا للقوم الظالمين تبعیدا د قوم ظالمانو د پارس من شانه بهم پیدا کړ دین ورسته قرون اخرین قومون نور ان د دې قرون اخرین ورسته قرطبی عبارت لیکلې ده بیا مو پیدا کړ قرون اخرینا فكذبوا انبیاءهم فاهلكناهم بس دې ټول قومونو د پیغمبرانو تکذیب وکي او الله یې موږ داسې ورتبا کړ ما تسبقون شوړان کېدلې ثم تجلها د خپل نیټه د اعظم نو ما سفرون رسول شروع کېدلې ثم ارسلنا به لګلې او رسولان خپل تترا پر لپسې جلا پر لپسې کلمہ جاء او مت رسولها هر کله بچرا غیر مت رسول دوی کذبوه هغه به تکذیب وکي فاهلكناها کذبوه فاهلكناها هغه به تکذیب وکي موږ به هلاک کړو فاتبانا بعضهم الله موږ تابع کړي دي باز د بازن د بازو پسې په هلاکت کې یو د بل پسې مطابق کړي په هلاکت کې وجعلناهم علی من غرزولی دي د پخوانی او اقوام مهلکه احادیثه قصې د عبرت خلق یادای چې نوح علی السلام قوم تباه شو بلانکی قوم تباه شو فبعد لقوم لا یؤمنون هلاکت تبعید قوم نه پاره چې ایمان نه راوړي ثم ارسلنا بهم لګل موسی او هارون علیه السلام بیاتنا خپل معجزات سره او دلیل ښکارا سره فرعون ته دغه غټانو ته فاستكبروا هغه ان لوی کړي وکانو قوم عالین او یو قوم زورور فاستكبروا فی حقوق الله کانو قوم عالین فی حقوق العباد نو هغه هم دا فتوا لګولې و آیا موږ ایمان راوړو په دوه بشریانو باندې چې زمونږ پشان بشر دي او د قوم چې دی لنا عابدون د موسی او د هارون قوم خو چې دی موږ له عابدونه خادمان او نوکران دي نو خو موږ غلامان دي کنه ځکه چې د بنی اسرائیل نه خواږه غلامان جوړ کړیو فکذبوهما نو تکذیب وکړو د دواړو فکانو من المولکین شول هلاکړې شونه فرعون او د قوم هلاکړې شوی شو او یقینا موږ ورکړې ولای موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم دې پر اهتدون چې دو تنه هدایت چې دې هدایت یافتش وجعلنا ابن مریم و امه آیه او ګرځولې او موږ زوی د مریم او امه دا غمور آیه نخد توحید آیه للتوحید واوینهما مفسرین کرام لیکي چې یو يهودي بادشاہ ډیر ظالمو هغه د عیسی علی السلام او د مور بیبي د قتلولو اراده وکړه نو به عیسی علی السلام د خپل علاقې نه هجرت وکړي او لاړو نو عقد هجرت واقع ته دی جمله کې اشاره ده واوینهما الله منګه زه ور کړو د عیسی علی السلام او د مور ته ال عرب وتن هغه اوچت سے رب و د زمکی اوچتی حصے ته وای ذات قرار و مکین هغه زید آرام او د چینو بس رب وی تلاړ اوچت حصے د زمکی ته چې هغه ته سکون آرامو او ډېری چینداري او بوي دا کم زیاده هنځنی علماء وای چې دا په فلسطین کې رماله ده رماله ځنی وای دا دمشق او ځنی وای شام ته تلو شام ته هجرت کړو یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا د یا ایها الرسول نمخ کې با قلنا پټراو باسي مدارک لیکلي دي
قلنا یا ایها الرسول، دا په دې معنی چې اصلا الله پاک ته هر زمانی رسول ته دا ویلی و چې تاسو پاک خورئ حرام مخورئ. خو چې کله اخیری نبی محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو دا ټول انبیاء را جمع کړ په دې صيغه کې یا ایها الرسول. نو مخکې قلنا پټ شو، یعنی په هر زمانہ کې الله پیغمبرانو ته او رسولانو ته د دې خبرې حکم کړي. ورته ویلی و مونږه چې یا پیغمبرانو کلو خورئ من الطیبات پاکیزه او عملو صالح او عمل کوي تاسو نیک. د دې دوړو خبرو په منځ کې دا ربط دی چې ګورئ کله چې سړی حلال خوري نو عمل به قبليږي، او چې کله حلال نه خوري نو به عمل قبليږي، نو عملو صالحه عمل خو به صالح نشو. ان بما تعملون علیم، یقینا استاس په عملونو باندې علیم بویما. وان هذه امتکم امه واحده. او سوال پیدا شو چې کې دې شي دا خبره به پیغمبرانو پورې مختص و، یعنی دا به صرف پیغمبرانو پورې مختص و چې حرام خورئ حلال خورئ حرام مخورئ او تاسو عمل صالح کوئ. دا حکم به موږ ته نه متوجه نو. رب جواب وکي وان هذه امتکم، یقینا دا چې دین تاسو یو امه واحده یو دین دی، دا ټول یو دین دی چې تاسو به ټول حلال خورئ حرام باندې خورئ. وانا ربکم فتقونی، او زستا سورب مفتقونی ویریږي زمانہ. دا فتقونی دلته ځکه ویل چې دلته مسله د عقل ده، او په خوړلو کې تقوا ده چې سړی حلال خوري حرام نه خوري. مخکې آیات کې فابودون ویلو ای توجیه مال ته ذکر کړی و. نو بل سوال پیدا شو چې کله دا دین زمنګ د ټولو پیغمبرانو یو دی نو د اختلاف ولې راغی؟ الله وی جواب کوي چې دا خو د پیغمبرانو نو وروسته خلکو اختلاف کړي. وتقطعوا امرهم، ټوکړي ټوکړي کړو د خلکو هغه دین خپل باینهم په خپل منځ کې. د پیغمبرانو نه یو دین پاتیو، خلکو ټوکړي ټوکړي کې زبرانه ټوکړي ټوکړي. کل حزب هر ډله چې د بمال دهم په هغه څه چې دوی سره دی فرحونه خوشاليږي. بسر سره په خپل کار باندې په تعجب کې دي. نو کڅوک د الله توحید بیانې هغه په توحید خوشاله دي، او کڅوک شرکیات او خرافات او پسې هغه په هغه خوشاله دي. کڅوک د رسول الله د سنتو پابند دي، په سنتو خوشاله دي. کڅوک رسمونه او رواجونو د شاته ولاړ دي، په هغه خوشاله دي. هر سره په خپل کار خوشاله دي. فزرهم پرې د پیغمبر داخله پیغمبرتین په خپل گمراهی کې حتی هین تر یو ټیمه پورې ايحسبون انما نمدهم به من مال و بنین. آیا ګمان کوي دا خلک چې انما نمدو مای موصوله د طالبہ انما هغه شی نمدهم چې منګي دوی ته زیته او به د به ضمیر په انما کې ما تراجی دي، او دا من مالن دا د دې ما بیان دی. هغه شی چې منګي دوی ته زیته او چا مال دی او قزامن دی. نو دوی د څه ګمان کوي چې نو سارعوا لهم فی الخيرات، دا مونږ جلتی کو دوی ته پنه کو کې. ګوره طالبہ دوی به د څه ګمان کوي چې دا مونږ د کافرانو ته مالونه اولادونه ورکو نو سارعوا لهم، دا به مونږ جلتی کو دوی ته فی الخيرات په خېګړو کې. نو دا مونږ دوی سره خېګړه کوو، نو دا خېګړه نه ده بل لا يشعرون. دوی پوېږي نه د استدراج دی. الله پاک درجه په درجه په خپل کفر کې ور داخلي، او دې لپاره چې به الله پاک راونی سي. یا بل د څه معنا وکا دا فل خیرات یو معنا خو مې دا وکړه چې دا موږ خېګړه، بل معنا دا فی اجلیت تپارکا به به څه معنا شي. آیا ګمان کوي کافران دا چې موږ دوی ته زیات عمرونه اولادونه دا به موږ جلتی کو دوی د پاره د وجد نیکو اعمالونه، یعنی دا به دوی نیکی کړي نو ځکه به موږ له مالونه اولادونه ورکو. نه بل شورون دوی پویږي نه د دې کمال چیته دي. اوله معنا راجح ده. ان الذين هم من خشيه ربهم ان الذين يقيننا كسان شدير درب نشد مشفقون پاندخنه کړي پاندخنه کړي. دا جواهر بل ترجمه کړي دا تعالی د یری نه پاندخنه کړي همیشه لکه مخکمل هیبت زده دي. او ها کسان چې په ایتونو در باندې ایمان راوړي، ها کسان چې په خپل رب پورې لا شریکون شریکان جوړوي، او دا کسان تو نما تو شور کوي چې چور کوي، یعنی یفعلون ما فعلوا ایتاف معنا د فعلوا لکه صدقات نفلیه یا څه چور کوي. وقلوبهم وجلة نوزلون دو دوی ویریږي انهم الى ربهم راجعون، یقینا دوی خپل رب ته ورګرځیدونکي وي. ګورئ الله وی مؤمنان د خلک دي چې څه کوي، یعنی مطلب صدقه ور کوي
او کڅ نیک اعمال کوي نو زړه ویریږي. قلوبهم وجلتون زړونه په یری. ترمذی شریف حدیث کې راځي چې بی عائشہ رضی الله عنها د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې دی آیات کریمه کې چې الله پاک وایي چې یتون ماتو وقلوب وجلتون، دې کې هغه خلق مرادي چې شرابونه اسکي او غلاګانی کوي. رسول الله ورته فرمایل چې نا ابنه صدیق، واده صدیق لوري، دا مطلب نه دی. دی آیات معنا دا ده چې الذين يصومون ويصلون ويتصدقون او وهم يخافون الا تقبل منهم. دا چې خلق دلته مرادي چې روزي منسي منځونم کوي خیراتونم کوي، خو بیا ور سره یره د دیوی چې اسنه الله په دربار کې قبول نشي. مطلب دا دی چې نیک اعمال کوي نه درب نه بده پزړه کې دای روي چې اسنه الله پاک راته واپس کې او قبول نه کی. ځکه چې الله سره خو او څه پته نه لګيږي چې زمنګ نزور شته او بلدات څه پته زمنګ د عمل رښتیا ده قبلې دوه ور دی کنه دی الله سره نظر کې بده داس یو یری. اولئک یسارعون فی الخیرات، الودا کسان جلدی کې پنه کو کارونو کې وهم لها سابقون او دوی چې دې نیکو عملونو ته وړاندې کیږي. مدارک یو بل معنا کړی دا چې وهم داخلك دي صفات والا خلق لها ویلام اجلیه دي لاجلها د واجد دي خیرات او د نیکو کارونو لا سابقون الى الجنه وړاندې کیږي بچی ته جنت ته. ولا نکلف نفسا لا یمن تکلیف ویس نفس الا وسعها مگر داغه د وسو توان موافق. ولدینا کتابنا لا یمن سلو کتاب دي دا کتاب د ملائکه عمل نامه ينتقو گویا بشي بالحق په حق ویلو وهم لا يظلمون او د من ظلم نشي کېدل بل قلوبهم في غمرة بلکې زړونه د دې خلکو چې دا په غفلت کې دي من هاذا د دې کتاب د اعمالنا اته چې د کم عمل نامې کتاب او رجستر دی هغه نه خلک په غفلت کې دي. خیر هم نه چې ما عمل نامه څنګه ټکا کړي. ولهم اعمال من دون ذلك او دوی د پر اعمال دي من دون ذلك سوا د دینه یعنی نور اعمال مشتا دون ذلك مدارک لیکلي دي دون اعمال المؤمنین، د اعمال د مؤمنانو نه سوی نور اعمال کړی دي ګناهونه کړی. هم لها عاملون چې دغه د پاره کون کې حتی اذا خذنا مترفیهما تر دې پورې الله وای چې موږ راونی سو مترفیهما عيش پرست دې په عذاب باندې. نه دا د مکی خلک عيش پرستو الله وای چې په عذاب راونی سو نو به رښتیا د بدر په غزوه کې رب العالمین مکی خلک د صحابه او د توري لاندې راوسته کنه. اذا هم یجرون په دې وخت دوی چې یجرونه به کړنجيږي پر یادونه کوي. د دې ایتونو متعلق واقع کې راځي بخاری شریف حدیث دی چې د مکه مشرکانو کله رسول الله مبارک ته تکلیفونه ورکړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خیری وکړي وی اللهم اشدد واتک علی مضر، یا الله پاک نو خپل گرفتاری خو مضر قبیله راواله وجل علیها علی سنیک سنیس، یا الله پاک دا سقاتی اور باندې راواله څنګه چې د یوسف علیه السلام په قوم راغلی نبی و چې په دې خلکو باندې قاتی را شروع شو بارانونه ودرېده پچکالی شو وی حتی کې خلکو د سپو وخی مرداری اډوکی دې ټولو خواړه. به ابو سفیان دا پیغمبر علیه السلام تراغه او نبی علیہ السلام ته وای چې انشدک الله الرحیم، اے پیغمبره زتا ته ګوره وسیله کوم الله خپل ولی الست تزم انک بعثت رحمت لل وتنوی چې ته رحمت للعالمین لګلې شوی. پیغمبر علیہ السلام ویلی ولی نه ذکر رحمت للعالمین وی چې ته رحمت للعالمین نو قتل طلباء بالسيف والابناء بالجو. ګوره د مکه د خلکو پلارونه خو دې په تور وجل بدر کې او د بچانی وسپلوګه وژني مطلب ته خیری ورته وکړي کنه. نو پس تاغینا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا دعا وکړه او د دوی نه دغه لري شو قاتل لري شو. نو دا د مکه خلکو ته رسول الله خیری کړی وي
او خیری قبول شوي. دا وجه دی چې سړی کله ډیر تنگ شي د باز ظالمانو د وجه نه، بس سړی خیری شروع کی نه، دا خلق په عذاب د قحطۍ راګیر شوي وو. بیا ملائکه ورته ویل چې راته چرول یوما تاسو پریادونه مکړنجې ګینو انکم منا لا تنصرون، زمون یقینا تاسو سره بزمونو طرف نه مدد نشي کېدلې. وجه څه ده؟ وجه دا چې قد کانت آیات تتلا علیکما، یقینا آیاتونه زمارو سره کېدل پتا سو باندې فکنتم علاقابکم تنکسون، تاسو په خپل پوند باندې واپس کېدلې. مطلب دا دی چې د دې نبی له سلام د خیرو وجم داوا چې دې ظالمانو د الله د قران نه او د آیاتونو نه بس اوړې ده. نو دا چې کس ته خیره پکاري چې د الله د آیاتونو نه خلق کړي او مکمل خیره ورته پکاري چې الله رب العالمین داسي نذکور کی او الله تعالی چې ته پداس یو سخت آفت باندې را گرفتار کی چې الله تبا کی. مستكبرین به سامرن تهجرون، دې ته لګوره طالب د عبارت لګ معمولی پیچیده ده. دا مستكبرین به دا تنکیسون د ضمیر نه حال کوي چې قران ایتونه لوستل کېدل په پوندو اوړېدای، خو په داسې حال کې چې مستكبرین به لوی مو کوله به په دې حرم باندې. د مکه مشرکانو با په حرم شریف لوی کوله، منګه خو د حرم منجورانیو کنه، حرم زمنګ زیاده یو معنا. بل معنا مستكبرین به لوی مو کوله به په دې قران. دوی به ویلي وی قران خو بس ټیک د آسماني کتاب د خصمنګ په کلی نازل دی کنه. دریم معنا دا به کې به په معنا د عن سره کوي. مستكبرین لوی مو کوله عنه د قران نه، قران مو نه منلو، یا مستكبرین لوی مو کوله عنه د دې رسول الله نه، رسول الله مو نه منلو. سامرن د دې نمخ کې فعل پټته تظنون سامرن، او کدا فعل پټې دو نمخ کې ترجمه کوي نو به بدل شي. لوی مو کولا د پیغمبر نو د قران نه، سامرن قصه گوی تاسو تهجرون پر خودلمو دلارا. سامر دي ته چې د شپې قصې کوي ښا، او تهجرون د هجران نه شي پر خودلو معنا، او کدا هجر نشي نو به بکواس او فضول خبرو ته وي. لوی مو کولا د دې قران او پیغمبر نه سامرن، په داسې حال کې دا به د مستكبرین د ضمیر نه حال شي. لوی مو کولا د پیغمبر علی السلام او د قران نه په داسې حال کې سامرن چې قصه گوی وای تاسو تهجرون پر خودلو مو د دلارا، یا دسی ولګوي مستكبرین به لوی مو کولا د به منعن هو د قران نه مولوی کولا، د رسول الله نه مولوی کولا، او تظنون سامرن تهجرون ګمان مو کو په دی رسول الله د توفیل لو باسي، ګمان مو کو پر رسول الله باندې چې دا سامرن قصه گو دی تهجرون او پر خودم. ا د دې لفظ یو بل معنا مشته ابدش شي. لوی مو کولا د قران نه سامرن قصه گو وی تاسو تهجرون، او فضول بکواس خبریم کولی، فضول او بکواس قصه به مکولی. نه دا به د شپې چې سړی را دا مانځنه وروسته چې کوم خلک دا غپونه شپونه لګی دي ته سامر وي، او دا په شریعت کې ناجایز دی. علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و چې دا مستن د مانځنه مخ کې خوب نهار رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل صلاه العشاء او والسمر بعدها، د مستن د مانځنه مخ کې خوب دینه منع شوی، او رسول الله د مستن د مانځنه وروسته د خبرو او د غپونو شپونو چې لکه دنیوي خبرې خلک کوي نه منع کړی دا. او حتی کې چې حدیث کې راغلی دی چې عمر فاروق بغرزیدو رضی الله عنه چې کوم ځای کې به خلکو د شپې خبرې کولې نو اخلاق به په درو باندې وهله، ځکه دا کم خلک چې د شپې غپونه او شپونه او ټي وی ګان او ناست یو وای او راویا، دا خلک به اکثره د سحر مونږ نه کوي، جمع خو نه مونږ نه پاتې. او دا د افسوس خبره ده، پس د امت په مسلمانان غریبانان په غضبونو اخته نه اس په دې شپې وبس دا قصې او شروع کړي او بده به شروع کړي تاویل ماوي ورته دا چې بس چې ټیم پاس کو
نو ټیم پاس کې خلک دوه رکعات مونږ وکړه کنه لږ تلاوت وکړه کنه لږ ذکر وکړه بس یې غلط خبرې وکړي ناس به غیبتونه او منسوبې او پروپاګاندا وي افلم يدبروا القول آیا دوی سوچ نه کوي په قران کې دې ته زواجر وي طالبو ډیر زجرونه دي اول زجر ده دی آیا دو سوچ نه کوي په قران کې ام جاءهم ما لم يتيابهم الاولين دا دویم زجر دی آیا راغلی دوی ته هغه شی چې نو راغلی د دوی پلارانو ولنه مخکنه وتا دریم زجر ام لم يعرفوا رسولهم آیا دوی نه پیژني د خپل رسول محمد علی السلام فهم له منکرون چې دوی لاغه ناشنا غړون کړي ولنه خې پیژني امام قرطبي وای بل يعرفونه لانه ولد في مکه دوی خې پیژني رسول الله مکه کې پیدا شوی ام یقولون به جنته سلورم زجر آیا دوی وی چې د پیغمبر پورې لیوان توب دی بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون دا پنځم زجر دی بلکې راوړې دی پیغمبر دی خلکو ته حق او زیاتره د دوی نه چې د حق بدګړي دا حق چې شی دی چې جاءهم بالحق جواهر کې شیخ لیکلی دی رحمه الله وی القرآن الحق والتوحید الحق والدین الحق دی ورته راوړې کنه ولو اتبع الحق اهواءهم او کتابی شوی وی دا حق اهواءهم د خواهشاتو د مشرکانو که حق د مشرکانو د خواهش تابع وی نو د دې څه مطلب طالبہ حق او توحید دی د مشرکانو خواهش چی شی دی شرک اوس که حق د خواهش تابع وی نغروح المانی معنا لیکلی دا چې بی ان کان شرک حقا چې مونږ شرک ته حق ویلې وی اوس کو توحید حق دی کنه وستا 15 منټه منلې چې زجی دا شرکم پکې خشه دی دام حق دی نو الله فرمایي لفسدت السماوات والارض خما خفش شوی به اسمن نو مکو من فيهن سوچ پدې کې دي لکه بل آیت مخکې تیر شو لو کان فيه مالیه لفسدتا بل اتیناهم دا شپږم زجر دی الله وی بلکې موږ راوړې دوی ته به ذکر هما هغه ذکر د دوی نه ذکر معنا خو یا مطلب تنه ذکر دا قرآن دی توحید دی او یا ذکر په معنا د مذکور سره دی هغه مذکور چې دوی می یادول هغه ورته راوړې د مکی مشرکانو بم په توافو کې ویل لبیک اللهم لبیک نو تا خو می ولا تا واس کو هغه د الله والا مسره در تراغلی کنه وس گویا کې د سی وایا چې د تاسو سره وا خو صرف قرآن نازل شو د تاسو ویلې شوی خبري تفصیل کړه او سینه معنی فهم ذکرهم د دوی خپل دغه ذکر خپل نمولزون یاراس کې چې قرآن دی ام تسالهم خرجا داوم زجر دی آیات غواړي پیغمبره د خلکو نه خرجن سو اجرت فخراج ربک نو ابخشش درفستا خیرون غرده او هو خیر الرازقین ولا غرد رزق ورکون نه دی ګوره یو خرجی طالب یو خراجی خرج خو دې ته ویل کېږي لکه سړی ته معاینه تنخواه وټاکي 10 روپۍ 10 روپۍ چې تعین پکې خراج به بخششی ته ویږي کې تعین نه نو د دې مطلب دا دی چې آیا پیغمبره دا خلک چې د دومره پروپاګانونه کوي نه ته پیسې غواړي وینا دي خلکو نه خو پیسې هم نه غواړي زکه چې خراج ربک بخششی او عطا در رب چې تا ته کوم ثوابونه بخششی درکې اډېر غوړه دي زکه چې درب بخششی اغه نهایت زیاتې و انک لتدوهم او تخما خراب الى صراط المستقيم لا رنیتا وان الذين لا يؤمنون بالاخره او یقینا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې یعنی صراط او د لارې نه غنل نه کې بونه مخړوي ان صراط الف لام مهدی مطلب ته صراط مستقیم دی ولو ان رحمنا ملائکه موږ رحم کو دې کړه او کشفنا ما به من دورین او موږ لري کو د دې خلکو نه چې ما بهم اچ په دې باندې کوم من دورین تکلیف ته لکه دا مکه خلق نه و هغه قاتی راغلی و الله وی کدا قاتی ته موږ لري کو للجو نو بیا به ورنه نوځي فی طغیانهم للجو دا معنا لیدخلوا بالشده ډیر په سختۍ او په کوشش ورنه نوځي په سرکشۍ کې یا مهونو سرګردان او حیران وي ولقد اخذناهم بالعذاب الله یقینا موږ درانی ولي په عذاب باندې وکاله په دې باندې قاتی راغلی و فمستکانوا لربهم نتا بيداری وکړه درب او ما تدرون او نه عجزي وکړه بس نه تابع شو نه عجز
حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، تر دې پورې چې الله موږ را پرانیستله په دې باندې دروازه د عذاب سخت. دی دروازه د عذاب سخت نه شی مراد دی، نیت نه غد بدر غزوی ته اشاره ده چې دا مشرکان به الله پاک د دین وروسته د صحابه کرامو په لاسونو باندې تبا کړو. یاد دې بابن عذاب شدید نه مطلب قیامت ورځ مراد ده. کته فتحنا خو ماضی ده، نو د قیامت په باره کې خو الله استعمالي د ماضی صيغه د وجه د زیادت تحقق ته یقولنا. اذا هم فيه مبلسون، په دغه وخت دی به په دې کې چې نه امیدي. وهو الذي ولا ذات پیدا کړی تاسو د پاره وګون سترګې او زړه کم تاسو شکر ادا کوئ، او الله هغه ذات تاسو خو آباد کړی خوار کړی په دې مکه کې او خاصه غته براجمه کېدل شي، او خاصه الله هغه ذات تاسو مړه کول او ژوند کول کوي، او خاص الله په اختیار کې د اختلاف د شپو بدل اول د شپو د ورځو. ولی تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. بل قالو، دا زجر دی په انکار د باس بعد الموت، بلکې دوی به ویلې مثل ما قال الاولون، پشان داغي چې ویلې او د دې مخکینه یو خلکو ویلې به چې کله موږ امر شو موږ خاوري شو ډو کې شو، آیا موږ به دوباره را پورته کړې شو. دا وادي کړې شوی وي موږ سره او د موږ پلارانو سره من قبل مخکینه دینه، دا خونه دې مگر دا زړې قصې دا د دروغو قصې د مخکینه یو خلکو دي. قل دین اورستو صلی الله علیه وسلم ذکر کوي ورته وای چې د چا په اختیار کې زمکه دا چې په دې زمکه کې دې کچې تاسو پوهیږئ، نو سيقولون لله خامخ دوی وای چې الله دې تاغه دلائل اعترافي وي. د مشرک نه د څه پښتنه وکړي چې دا خپل چوپ شي، نو ورته زمکه کې اختیار د چا دی؟ وای چې الله. اسمان کې اختیار د چا دی؟ الله. بل جواب شته نه. نو ته به ورته وای چې ولې نصيحت نه قبل وای، بل تاسو کا چې څوک د رب د اسمانونو او څوک د رب د عرش لوی. رب العرش معنا اختیارمند د عرش، د دې لوی عرش اختیارمند څوک دی؟ نو دوی بدرته وای چې الله، د ټول د الله دی. نو ته ورته وای چې افلا تتقون، ولې تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه. بیا ونه تاسو کا د چا په لاس کې دا بس باچي او خزانه د عرشي، او هو یجیرو اغه الله پنا ور کوي، ولا یجارو پنا نشور کې دی علیه د الله مقابله کې چاته. ان کنتم تعلمون، کتا سو پوهیږئ دوی بدرته به وای چې لله، بس د اختیاراتو بچي نه خدای الله دی. تورته وای فانا تسحرون، کوم طرف ته تاسو اورېدل شي د حق نه. بل اتیناهم الله، بلکې راوړې موږ دوی ته حق. د حق نه مقصد الوعد بالباس، چواده د باس بعد الموت. او دیم قول روح المانی ذکر کړی چې وکیلا ما يعمه هو توحیدا، ک باس بعد الموت او ک توحید دی خدا ټول حق دی کنه. وانهم لکاذبون، او د دروغ وای، دروغ پتی شي کی وای په اتخاذ الولد کی وای کنه چې الله ته بچی ثابتای. ما تخذ الله نه ولی الله پاک می ولدن هیڅ بچي نه حقيقي او نه حکمي، دا الله اولاد نشتا. وما كان معه من اله، او نشته د الله پاک سره من اله څوک معبود. اذن ګورئ د الله پاک سره بل اله معبود نشتا. بل فرض کوي نو څه بشوي وي الله وی اذن په دغه وخت کې بل فرض کوي لذهب كل اله، نو بوتل بوله با هر اختیار من بما خلق چې پیدا کړی دي. هر یو الہ بدبل الہ نخپل حصہ جدا کولا، ولا علی بعض ملا بعض، او خامخ غالب کېدل بعضو په بعضو باندې، یعنی یو په بل غلبه حاصله ولا. په دې معنی چې یو بدبل تابع کې دون هر یو به استقلال غوښتو او دواړه خو مستقل کې دي شونه، نه یو په بل خامخ غلبه حاصله ولا. سبحان الله عما یصفون، پاکی د الله د هغه نه، پاک دی الله پاک د هغه نه چې دوی بیانوي ورته ولده. الله پوی دې په پټو په ښکارا باندې اوچتای نه چې دوی شریکان وسره نسی. قل او پیغمبره دې ته بیان د آدابو. ربي ورب زما اما تريني، کچيري تما ته خیال لا پاک په شرط ما تو ادون اما يعدون عذاب چې سره وعده کې دي شي. رب ما فلا تجلني ما مگر ذا في القوم الظالمين، په قوم ظالمانو کې کله خلکو باندې عذاب راځي نو ما په ظالمانو کې مې حساب وا. لکه حدیث کې مراغلي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدا دعا کوله ازارت فی الناس فتنه، یا لکه چی را دو کې خلکو باندې د عذاب فق باذن غیله ک غیر مفتون،
نو ما واخله ځان ته الله چې زه په فتنه کې راګیر شوی لا نه ما. الله وی و ان علی ان نریک پیغمبر منګه یقینا په هغه باندې چې تا ته وخیو معنی د همچتا دوی سره کې میوادي د عذاب کوله قادرون قدرت مور باندې شته ده. ادفع بالتي هي احسن السيئه دفقه پیغمبر په هغه څه باندې چې خيسته دي ابدي په خيسته طریقه سره بدی دفقه. نو احسن توحید دی سیئه شرک دی، احسن سنت دی سیئه بدعت دی، احسن خيسته اخلاق دی او سیئه بد اخلاقی ده. نحنو اعلم بما يصفون الله منګه پویګو پاتې دی بیانوي دی بیانې په دې موږ پویګو کله ساحر کله لیوانه کله مختلف فتوی در باندې لګي. وقل و پیغمبر ربي ورب زما اعوذ بك پنانی سم پتا باندې من همزات شیاطین د وسوسې تی ځون کې د شیطانا دا شیطانان چې کومې تیزي وسوسې ما ته راشي رب په دې دنه د دې شیطان د وسوسونه پتا پنانی سما او اعوذ بك پنانی سم پتا ربي ورب زما ايه درونی چې حاضر شي شیطانان ماته. حتی اذا جاء احدهم الموت تر دې پوری چې راشي او تند دې تمرګه نو قال به بدا سړی وای په دې وخت کې رب ارجعوني رب زما ارجعوني ما واپس به ته ولېګه دنیا ته خو طالبہ دا ارجعوني د ارجعوني جمع څه غواړي ویلې دا الله پاک ته څه وای یا الله پاک تاسو ما به ته ولېګه نو الله خو یو دی کنه او د جمع څه غدا نو وای دا جمع څه غي چې استعمال کړي د وجه د تکرار د دې لفظ نه دا سړی به بار بار لګي ارجعني 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 نو د دې بار بار تکرارولو د وجه نه رب الله د دې د پر د جمع صيغه راوړي دا چې دا سړی به بار بار د الفاظو ارجعني 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 له دنیا ارجعني له ما ولېګه دنیا ته ما ولېګه دنیا ته لعلی خدا چې و دا سړی وای ما دنیا ته ولېګه دا به دنیا کې شي کوي نو دا سړی به وای چې ما ولېګه دنیا ته لعلی شاید چې عمل صالحا زب عملو کمنه فيما ترکتو پای چې ما پریخو یعنی ما ځای کړو کلا نا نشکی دے بے تو دنیا ته واپس استانشته دے لا ارجعو کایل دنیا او پس دنیا ته نه لګما الله وینها کلمتون دای و خبر ده هو قائلها ده وین کې ده دا ارجعونی ارجعنی ارجعنی چوي دای ده یو ذاتی خبره ده و می ورائهما او مخ کې د دوی چې د برزخونه او پرده ده الی یوم یبعثون اورځ پوری چې دوباره پورته کېدل شي. مطلب دا دی چې د دې انسان دنیا سره برزخ شوی پرده شوی پرده نه چې کله د دنیا نه لاړې او آخرت طرف ته روان شوی اته د دنیا سره نور برزخ او پرده راغلا نو ته څنګه دنیا ته واپس به ترش می ورائهم دا معنا چې امامهم سراج المنی لیکلی دي فایزانو فی خفی سوری او کله چې پوکې او کولې شپش پیلې کې فلان صاحب بینهم نبوي بین سبونه د دې پمنس کې نسبونه بنئ یعنی نسب فائدہ نه ور کوي فلان صاحب بینهم یعنی لا یفید الانساب بینهم فائدہ بنا لکه حدیث پاک کې راغلی علیه السلام فرمای من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ته چا عمل چې سس پاتې شلو به نسب وړاندې کولای نشي دلره ولا يتساءلون او یو د بل نه تاسو نشي کولای یعنی یو د بل نه بد نسب تاسو نه کوي ولا تسالون یو د بل نه بد نسب تاسو نه کوي چې ته څوک باقی نفس تاسو نه کوي. وما ثقلت موازینه د چا چې درنده شتره ته د چا چې درنده شتره د نیکو اعمالو دا کسان به کامیابی او د چا چې سپکی شتره د نیکو اعمالو دا کسان دي خسرون فسوم چې تاوان کې چول خپل ځان په جهنم کې به همیشوي. تلفحو سوزیبا وجوههم مخونه د النار اور به سوزي اور وهم دوی بفیا په دی اور کې کالحونه بد شکلی کافران به جهنم کې بد شکلی پراته کالحون. تفسیر الرحمن د محیملی کلی دی کالحون دا معنا چې تقلصت شفاهها ودا شونډې د کافر بره او پړسیږي فبلغت العليا وسط الراس دا پاسنه شونډه به د سر منځ ته ورشي وسفلا سره لاندې شونډه به نامت راو پړسیږي نو چې پاسنه شونډه دی پاس ته سر نیم کوپړی ته ورشي لاندې شونډه نامه پورې را جوړندې نو اوس راشه دا وګوره دا څه تصویر دی
الله ودا سی بد شکلی به په دې جهنم کې تاسو بد شکلی. اوس خبره ده چې د دې سړی نه الله دا شکل ولې داسې ورته بد شکل کی چې د کتو شکل نه ولې خبيث شکل وای ځکه د قران مقابله کوله. علم تکون آیاتی تطلع علیکم ورته ویلې شي آیا چې نو آیاتونه زما لوستل کېدل پتا سبحانه فکذبتم وکنتم بها تکذبون تاسو یې تکذیب کولو. ای قران مقابله دې کړی دا نو دا شکل دې دغه سي الله پاک مسخ کړی دی او دغه سي درته کړی په دې جهنم کې به ودا سي پروت نو لکه ته نه. قالو دوی به چې کی چې ربنا غلبت علینا شقوتنا ورب غالب شوی په موږ باندې بدبختی زمونږه وکنا قوما ضالین او موږ قوم گمراهان. ربنا اخرجنا اوس دې الله پاک تزاری شروع کوي چې موږ نو بیا دنیا ته ولېګاو د شي توري بو وګوري طالب دته خبره منځان پوي کوي. دا جهنميان چې دي درې قسمه درخواستونه کوي. څو قسمه درخواستونه کوي طالبہ؟ هغه داس ترتیب دی. حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمای وی جهنميان به جهنم کې جاړي نو چې جاړي نو اوخ کې به تني بهيږي اوخ کې به اخلاص شي نو به د اوخ کو فزه تني ویني بهيږي الله نو به سترګو کې ویني مخلاص شي ویني نو بیا به دا جهنميان ټول لاجم شي یو جلسه به وکي وای راځي چې د جهنم څوک خزانه چي دي د تلک درخواست کو لکه دا په سورته مؤمن نه تلخ لمبر آیات کې براش وقالو لخزنه جهنم وی کنه خزانه چینو د جهنم ته ورشي ورته وای چې یو رس عذاب خو د رب موږ نه کم کی ک نور نه یو رس د عذاب کې ورس چوټي کرته ملوش نو آلته ورته څه فایده پلاس ورنش. بیا به دویم زلوي چیرې د خزانه چینو څونه راځي چې د جهنم مشر ته ورش د جهنم باندې چې کوم مشر ملائک مقرر دي د غنوم دی مالک ته براشه مالک ته وای چې یا مالکو ليقضي علينا ربک و مالکا دا رب دې په موږ فیصله وکي د مرګ بس موږ دې مړ کی بالکل موږ راځو موږ دې مړ کی. ترمذی شریف حدیث دی وای زر کاله بعد به ورته هغه مالک د جهنم مشر جواب ورکي چې انکم ماکثون الک تاسو ته اشاره لا زر کاله بعد جواب ورکي څه ورته انکم ماکثون. نو خزانه چانو نم کارونه شو هغه نه صرف غوښتل چې موږ ته په عذاب کې ورس چوټي بیا مالک تراغله مالک ته وی چې موږ نه د عذاب مړ دي شو موږ د رب مړ کې بس استک نور ختم شو. نو دریم ځل باندې بیان په خپل الله پاک ته دا سوالونه شروع کی چې دلته ته اوري وای بچرا بنا خرجنا منها موږ رب وباسه د جهنم نه فین عودنا کوم واپس شو فین ظالمون مظالمانیو بیا مو دوباره ولېګه. قال الله به ورته فرمای اخسئوا فیها قریشه په دې جهنم کې. دا کلمه اصلا کې دې پر استعمالي کې عربی کې سړی سپې کوری کوي په پښتو کې ورته کوچی وای کنه کوری. الله پاک یې طالبہ دې جهنميانو ته ولي وای چې کوری اچا نسبت ورته وکي د سپو نسبت ولي ورته کوي ځکه چې دې خلکو دنیا کې د الله پاک نیکان بندگان سپو غوندي چې چلی وو خلی ورچولې الکه طالبہ څوک چې نیکانو علماء ته د الله د دین بیانونکو د پاره خلی ورچی خدا خو سپیس ځان ټول کړی دی د تخلو ورواچو نو الله قیامت کې ورته یخسو کوریشا تا دنیا کې زما بندگان نیکان چې چلی دي خوللی دي دړلی دي اخسو تاسو کوری شي فدی کې ولا تکلمونی خبرې مکوي ما سره الله ورته وای خبرې مکوا. تاسو دی اوس وختو کې وګورئ بوش او اوباما او دالوی کافران دا په دې خپل خلو باندې کوم چې چل نه کوي د دنیا دا ټول علما طلبه د دوی هغه ټارګټ ته د دوی پسې هغه خبرې کوي چې پای یقینا سړی خفقي نو دا ټول سپی الله ورته انه کان فریق من عبادی یقینا یو ډله زما د بندگانو نو یقولون وای بویل چې ربنا آمنا منګ رب ایمان را وړې دي نو دا رب ایمان ته توسل کو چې فغفر لنا وارحمنا فمن تبخنا وک فمن رحمک وانت خیر الراحمین ته غره د رحم کوونکو نه. نو دا چې خلکو چې هغه به د الله د ایمان خبره کوله
خو چې د ایمان خبرې کوله نو فتخستموهم تاسو نیولی و داسې بندگان زما سخریا سپک سپور سخریا سمانا سپک سپور تاسو خو ورپورې اسخری کول سپک سپورم کول سخریا مسخرتن فی جميع اقوالهم وافعالهم دا غوی خبرو پوری مسخری کوله دا غوی د فعل افعال پوری مسخری کوله او تزالو تسخرون بهم همیشه مسخری کولی حتا تر دې پوری انسوکم چې هیر کړو تاسو نه ذکر توحید زما. ابن عباس وی اشغلوکم عن توحیدی. وګوره کنه تا دغه مسلمان پوری له مسخری کولی سپک سپور دې ګرځولیو نو تاغه مسخرو کې مصروف ته د توحید نه مشغول پاتې شوی وي. په خپل خو توحید ته نه منلو چې هغه توحید بیانول نه هغه په دې سپورې کول په لمبه کې مصروف پاتې شو د الله د توحید نه. وکنتم منهم تضحكون او وی تاسو هغه پورې خنداګانې کولې. اوس تا د مؤمنانو پورې خنداګانې کړي الله به دې کافر ته وی چې تا مؤمن پورې خندا کوله لیکن هغه مؤمن نن چې تلاړو ته خو دلته د سپیغون دلته کورېشه خود مؤمنانو حال دا دی چې نه جزایتهم اليوم یقینا ما غویلا بدل ورکړي نن نظم ما صبر په سود دې سره صبر کړي انه ملفایزون یقینا نو به کامیاب وي. قال ان الله پاک پتنی پختنه و کې کم لبستم فی الارض وای کنه سمری سرشی په تیز مکه باندې عدد سنیش میر د کلونو سره قالو دوی وای لبسنا یوم او بعض یوم یسار شیو منګ یو ورځ یا نیمګړی ورځ. فاسال العادین تاسو کشمیرون کو نه شمیرون کې ملائکه دي یا عقل مند خلکو نه پختنه. قال لا ورته فرمای لبستم الا قليلا تاسو نو یسار شیو مگر لګه زمانہ لګه پدې معنا چې ده اخرت په مقابله کې خو دنیا لګه ده کنه. لو انکم کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ اف حسبتم انما خلقناکم دا واست الله خطاب دی کافرانو ته یا په قیامت په دنیا کې. آیا تاسو ګمان کوو چې تاسو به منګه پیدا کړی عباسن بے فائدې دستا پیدائش باسي بے فائدې نو وانکم الینا لا ترجعون او یقینا چې تاسو مونږ ترا ونه ګرځولې شي. ستا دا فکر چې تاسو به فائدې پیدای اته د پیدایش ته مقصد نشته. علماء کرام یو واقع بیانې وی بهلول دانا چې د علی رضی الله عنه دی المسی سره مخ نو هغه د علی رضی الله عنه چې څوک المسیو او خسیدو درون سړیو سنگین سړیو هغه لو به نه کولی. بهلول دانا ورته وی چې تلو به ولې نه کې هغه ورته وی چې ما خلقنا للعب من خونه پیدا کړی شی لو بوتا. بهلول دانا پوښول چې بو دا خو خيار لک دی ګوره زورته ملبه ولې نه کې منګه دي تنوي پیدا. نو بهلول دانا ورته وی عزنی لګواس خو ما ته وکړه کنه بشو او خيار راته معلومیږي. نو هغه ورته داس یو عجیب شعر ویلی. شعر کی ورته وی چې ارد دنیا تجهز بانطلاق مشمرتن على قدم وساق. ارد دنیا بهلول دانا سے دا دنیا زګورما تجهز بانطلاق تیارې نسی روانه ده مشمرتن پیچیرا پورته کړي على قدم وساق په خپل قدم او پونډای باندې دنیا داسې په منډه روانه ده منډه تیریږي طالبہ. ولا الدنيا بباقيه لحي ولا حي على الدنيا بباقنا. نه د دنیا چې باقی پاتې شي کوم ژوندې د پاره او نه کوم ژوندې دی چې دی دنیا کې باقی پاتې شي. اصله العيب پسې نه خته. فتعال الله الملك الحق اوچته الله پاک چې بادشاہ دی په حق باندې لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ مگر هغه دی رب العرش اختیارمند عرش ته الکریم عزتمن. ومن يدعو مع الله الها اخر چا چې راو بللو د الله سره حقدار د بندګۍ بل څوک لا برهان له به نشته دلیل دغه سره په دی باندې دا قید واقعي دی اسیم په شرک خو دلیل نه.
فانما حسابه یقینا چې د دې حساب دې سړي چې د ربي پنه درب د باندې دي انه لا يفلح الكافرون یقینا نشکامه ویل کافرانو وقر رب اغفر وارحم او یا پیغمبره ورب زما بخنه وکي رحم وکي وانت خير الراحمين او ته چې غره درحم کوونکو نه یې. دا اغفر ماضی سره ولګوا اغفر ماضی کې رااله بخنه وکي د ماضی ګناهونو ورحم رحم وکي مستقبل کې ګناهونو نه وساته. سورۃ نور شروع کیږي.